अस्सलाम वालेकुम मरगरो زم عبدالمجید او تاسو زموږ چینل ګورئ ټاپ ویډیوز افیشل مرګرو په نننۍ ویډیو کې موږ د مکس پلیر په حواله سره مرګرو خبرې اترې کوو. تاسو به څنګه په مکس پلیر کې کپرس ک تاسو غواړئ چې یاره زموږ یو ډیټا دا هغه دی په مکس پلیر کې محفوظ شي، یعنی هغه فولډر چې کوم دی هغه هیډن کړی شي. که بل څوک فرض کړه تاسو موبایل راخلي او تاسو غواړئ چې یاره زموږ دغه ډیټا دی هغه ته پکې نه شو کېږي او مرګرو په هغې باندې تاسو سره لاک لګول غواړئ یا کوډ لګول غواړئ، هغه به تاسو څنګه کوئ مرګرو. په دې ویډیو کې تاسو ته زه دا ښیم، خو تاسو به ویډیو پوره ګورئ، ویډیو به هم لایک کوئ، چینل به هم سبسکرایب کوئ. نو مرګرو تاسو په خپل موبایل کې پلی سټور ته لاړ شئ او پلی سټور ته تلو نه بعد به مرګرو تاسو مکس پلیر خپل موبایل کې انسټال کړئ. مثال په طور زه پلی سټور ته لاړم مرګرو، پلی سټور ته چې څنګه تاسو لاړ شئ نو تاسو به مکس پلیر چې کوم دی مرګرو هغه به تاسو سرچ کړئ. ټیک ده، مکس پلیر سرچ کېدو نه بعد مرګرو ما مکس پلیر مخکې نه انسټال کړی دی، اپډیټ کړی مې نه دی، زه به اپډیټ کړم. مرګرو تاسو پلی سټور نه مکس پلیر انسټال کړئ. انسټال کېدو نه بعد مرګرو بیا تاسو خپل مکس پلیر کولاو کې خپل مکس پلیر کولاوېدو نه بعد مرګرو تاسو سره دا قسم انټرفیس راځي. دا قسم انټرفیس راتلو نه بعد مرګرو بیا تاسو دلته تاسو یو نښه د مرګرو تاسو په هغې باندې کلیک وکړئ. فرض که مثال په طور باندې مرګرو دا چې کومه نښه د مرګرو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ په 3 ډاټ باندې. په 3 ډاټ باندې کلیک کېدو نه بعد مرګرو تاسو سره به دلته راځي پرایویټ فولډر باندې مرګرو تاسو بیا کلیک وکړئ. پرایویټ فولډر باندې کلیک کېدو نه بعد مرګرو بیا تاسو دلته یو پاسورډ ورکړئ چې کوم پاسورډ تاسو غواړئ مرګرو هغه پاسورډ به تاسو یاد ساتئ، هغه به تاسو نه بیا دا هره پیره غواړي. مثال په طور باندې زه یو پاسورډ ورکوم مرګرو. پاسورډ ورکېدو نه بعد مرګرو اوس به تاسو وایئ چې یاره دې کې موږ ډیټا څنګه هیډن کوو. مرګرو تاسو سره دا پلس چې کومه نښه ده دا یوه مرګرو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. کلیک کېدو نه بعد مرګرو که فرض که تاسو غواړئ چې یاره موږ یو ویډیو د هغه هیډن کول غواړو چې بل کس ته پرایویټ کول غواړو چې نه شو کېږي مرګرو. فرض که دا یو ویډیو ده دا تاسو هیډن کول غواړئ پرایویټ کول غواړئ نو تاسو به ایډ ناو باندې کلیک وکړئ. په ایډ ناو باندې کلیک کېدو نه بعد مرګرو اوس دا چې کومه ویډیو د مرګرو دا هیډن شوه. اوس به مرګرو دا تاسو څنګه راوړئ نو تاسو به دوباره دلته کلیک وکړئ. کلیک کېدو نه بعد به پرایویټ فولډر باندې کلیک وکړئ. اوس به دلته تاسو بیا خپل پاسورډ ورکړئ چې کوم پاسورډ تاسو فولډر ته ورکړئ هغه زوړ پاسورډ به ورکړئ. هغې نه پس مرګرو دا ډیټا تاسو سره راشي. او که فرض که تاسو غواړئ چې یاره موږ پاسورډ چینج کول غواړو نو مرګرو تاسو په 3 ډاټ باندې کلیک وکړئ او دلته مرګرو چینج یور پن باندې کلیک وکړئ نو مرګرو تاسو دې ځای نه خپل پاسورډ چینج کولی شئ. ټیک ده، او دلته نه او لاندې نه مرګرو تاسو خپل ایمیل هم چینج کولی شئ. مرګرو ډیره اسانه طریقه ده. امید لرم چې دا ویډیو به هم ستاسو خوښه شوې وي. ویډیو هم لایک کړئ، چینل هم سبسکرایب کړئ او مرګرو په نوې ویډیو کې ملاقات کیږي. د الله په امان.